حقانی، استاد سیاف او نور سیاسي مخالفین د هیواد ته ستانه او خپلې غوښتنې دې مطرح کړي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر او د حقاني شبکې یو مشر خلیل الرحمن حقانی د استاد سیاف په ګډون د طالبانو له سیاسي مخالفینو غوښتي چې کابل ته ستانه او د خبرو له لارې خپلې غوښتنې مطرح کړي. حقانی پرون د یوه خبري ناستې پر مهال دا غوښتنه وکړه او ویل چې اروپا نه یو شمېر افغان علمي کادرونه هیواد ته ستانه شوي چې دوی یې هرکلی کړی او د نورو افغانانو د ستنېدو هیله لري. طالب وزیر دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ډېرو افغان سیاسي څېرو هیواد ته د دوی د ستنېدو په اړه د طالبانو په جوړ شوي کمیسیون او تګلارې نیوکې کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکۍ کډوخیل ویلي چې طالبان د څه لپاره افغان سیاستوال په خاص ډول ښځې هیواد ته غواړي. د هغې په وینا د همدې لپاره چې کرزي او عبدالله غوندې نظربند او هیڅ فعالیت تفریح نږدي او که د یو منتخب نظام ګډ سوله ییز ژوند او ټولو ته د حقوقو د ورکړې پروګرام برابر شوی. قدرمنو لیدونکو، تاسو دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره کامنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.